کابل کې په یوه ورځني نندارتون کې د اسلام د تاریخ اړوند د مشهورو میرمنو د نیکو کړنلارو لیکلي آثار نندارې ته وړاندې شول. کابل کې د پیغمبر اعظم د علمي او کلتوري بنسټ له لوري د اسلام د سپېڅلي دین په تاریخ کې د مسلمانو میرمنو د ژوند د مبارزې، صبر، زغم او نورو مثبتو کړنلارو په اړه یو ګڼ شمېر لیکلي او رسمي شوي علمي آثار او نقاشۍ نندارې ته وړاندې شول. د دغه نندارتون مسؤلینو ویل موخه یې دا ده تر څو په ننني عصر کې مسلمان میرمنې خپلو دینی مسئولیتونو او اسلامي حجاب رعایت کولو ته وهڅوي. در نمایشگاه امروزی که شما تشریف آوردین در حدود 7 دانه غرفه ما داریم که غرفه ها مواردها و معلومات مختلف است در مورد بانوان اسلام، حضرت بیبی آمنه، حضرت فاطمه الزهرا که بیشتر روی زندگانی از اونها صحبت و بررسی شده. ما برای بانوانمان هم حیا و عفت می‌خواهیم، هم آگاهی می‌خواهیم. باید خواهرها و مادرها و طبقه اوناس هم باید بدانند، هم باید حیا و عفت خود حفظ بکنند. د دغه نندارتون څخه په دوو بیلابیلو جوړو شویو مراسمو کې ګڼ شمېر کابل ښاریانو لیدنه وکړه. برنامه ما اینطور است که پیش از ظهر آقایان بودند و بعد از ظهر در خدمت خانم‌ها خواهیم بود. د نندارتون ګډونوالو میرمنو ویل چې د اسلامي ټولنې د سوکالۍ او نیکمرغۍ لپاره میرمنې او نجونې دا مسؤلیت لري چې حجاب مراعات کړي او همدارنګه هغوی ته د علم او زده کړو زمینه برابر شي. پیام ما بر خواهران ما است که با رعایت حفظ حفاظ و حجابشان بتونن در راه اسلام ادامه بدن و این راه را تا میتونیم که زنده نگه داریم. از خواهرای خود میخوایم که حجاب اسلامی را رعایت نموده و در تلاش ای باشند تا یک چیزی را بیاموزن و خواهش و امیدوار هستم روزی دروازه های مکاتب برای اینا باز شوند و با رعایت حجاب اسلامی به تعلیم و تربیت بپردازند و یک جامعه سالم و تحصیل کرده داشته باشیم. ما باید از زندگی و شیوه اهل بیت الگوه بگیریم و این را در زندگی ما عملا پیاده کنیم. و یک پیام اخیر که دارم برای خواهرای عزیز ما این است که در قسمت حجاب، رعایت حجاب که ما شکر الحمدلله مسلمان هستیم، باید رعایت شود. بانوان باید همون حجاب اسلامی خود مراعات بکنن، هم در قبال علم و دانششان تلاش بکنن. د یادونې وړ ده چې د یاد بنسټ له لوري له دې مخکې هم د علمي او اسلامي لیکل شوو آثارو دا ډول نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې ګڼ شمېر ځوانانو د پوهنتون استادانو، محصلینو او ادبپوهانو ترې لیدنه وکړه.